بیا هم د هدایت څراغونه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول بلى قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. رواه مسلم. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمای د قیامت په ورځ به یو سړی راوستل شي او په اور کې به وغورځول شي. د خېټې کلمې به یې راووځي او چاپیره به ترې داسې ګرځي لکه د ژرندې خر چې له پل څخه څرخیږي. نو دوزخیان به پرې راټول شي، ورته به ووایي ای پلانکیه څه در باندې شوي دي؟ ته خو هغه څوک وې چې موږ به دې له نارواو منع کولو او ښو کارونو ته به دې رابللو. دی به ووایي ما به تاسو نیکیو ته رابللی، ولې خپله به مې نیکي نه کوله او تاسې به مې له بدو کارونو څخه منع کولی، خو خپله به مې هغه بد کار کوه. تاسو ته خو به مې امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوه، خو خپله به مې په معروف او په نیکو کارونو باندې عمل نه کوه او د بدو کارونو نه به مې ځان نه ساته. نو نن ورځ الله رب العزت زه په دې عذاب کې ګرفتاره کړی یم چې زما د خېټې کلمې راوتلي دي او د هغه چاپیره زه داسې څرخیږم لکه څنګه چې د جرندې خر د هغه پل څخه څرخیږي. قدرمنو اوریدونکو، عام خلک د داعی او بلونکي عمل ته ګوري، ټول پرې د سپېڅلو پرښتو ګمان کوي، فکر کوي چې له هغه څخه به هیڅ ډول ګناه نه صادریږي. د شیطان غلبه پرې نشته، نفس یې د خپل کنترول لاندې دی، نو ځکه خو له وینا څخه په عمل زر اغیزمن کیږي. خلک د داعی عمل ته ګوري چې دا کمه وینا دا موږ ته کوي، آیا خپله دا په دې باندې عامل دی که نه دی؟ تر څومره اندازه دې خپله په دې باندې عمل کړی. له همدې کبله داعی او بلونکی باید له پوره دقت، زیرکتیا، صداقت او امانتداري څخه کار واخلي. څه چې ترسره کوي او څه چې پرېږدي په هغې کې باید دقیق فکر وکړي. د داعی او د بلونکي وینا باید له عمل سره برابره وي، ځکه عام خلک د هغه عمل ته ګوري، د هغه کړو وړو پسې روان دي، ویناو ته ډیر اعتبار نه ورکوي. نو پر دې اساس داعی او بلونکی باید خپل عمل ته ډیر متوجه وي، که نه نو د خپلې ګناه پیټی خو یې په سر دی، د نورو خلکو ګناهونه به هم په خپله غاړه اخلي. ذکر شوي حدیث د ځینې داعیانو او د ځینې بلونکو دقیق او واضح تصویر او انځور وړاندې کړی چې پر هغوی باندې د خبرو شهوت غالب شوی وي، خبرې ډیرې کوي خو په عمل کې هیڅ نه لیدل کیږي. د قیامت په ورځ به د دغسې خلکو انجام ډیر خراب وي. دوی به په زنځیرونو تړل شوي راوستل شي او بیا به اور ته وغورځول شي. کله چې دوی دغه حالت وګوري نو اعصاب به خراب شي، بندونه به یو له بله بیل شي، له خېټو به کلمې راووځي. دوی به پر دغو کلمو داسې تاویږي لکه د ژرندې خر چې له پل څخه تاویږي. الله رب العزت دې زموږ په حالت باندې رحم وکړي. څه چې وایو الله رب العزت دې د نورو نه مخکې موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي چې الله رانه راضي شي. الله څخه مسئول نه و. نو دوزخیان چې کله دا په دې حالت باندې وویني، دوزخیان به پرې راټول شي، د پیغور په توګه به ترې پوښتنه وکړي پر تاسې څه وشول؟ څه جرم مو کړی و؟ څه ګناه مو کړې وه؟ تاسې خو زموږ علما رهبران وی، موږ ته به مو د نیکو چارو امر کوه او له بدو کارونو به مو منع کولو. دوی به په ځواب کې ورته ووایي تاسې رښتیا وایست، موږ تاسې ته په نیکو چارو امر کوه، له بدو کارونو څخه مو منع کولی، خو موږ له دغه خیر څخه خپل ځانونه محروم کړي ول.
په هغه څه مو چې تاسې ته امر کوه خپله مو نه کول او له هغه څه مو چې منع کولی خپله پرې اخته وو او ناوړې چارې مو ترسره کولې د خلکو په وړاندې به دغه شرموونکې جزا ځکه ورکول کیږي چې دوی به د الله تعالی په قانون او کتاب باندې ټوکې او مسخرې کولې او د هغه به هیڅ ادب او خیال نه ساته. خلکو ته به ځان عالم معرفي کړی و، خلکو ته به ځان ملا معرفي کړی و، خو په هغو بدو او په هغو نارواو به اخته و چې د اسلام مقدس دین کې هغه لپاره کم اساس نشته دی او خلک د هغه ګمراهي پسې د دې شاته روان. دا خو بدبخته ګمراه و، نور خلک ورسره هم ګمراه شول. نو هغه داعي او هغه بلونکی چې په خپلې وینا باندې عمل نه کوي د آخرت په ورځ به الله رب العزت څخه سخت مسئول وي. الله رب العزت به ترې پوښتنه کوي. الله رب العزت دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. تاسو ګورئ الله رب العزت په سورة صف کې د 2 آیت نه 3 آیته پورې فرمایي یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. ای مؤمنانو تاسې ولې هغه څه وایئ چې کوئ نه؟ د الله تعالی په وړاندې دا ډیر ناوړه خوځښت دی چې تاسې هغه څه وایئ چې کوئ نه. ډیر داسې کسان شته دی چې نن د الله رب العزت کلام لولي، د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم احادیث لولي، خو لاکن د هغوی عمل او د هغوی کړه وړه د الله رب العزت د کلام نه خلاف، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ویناو او د سننو نه خلاف، نو دوی ته به الله رب العزت په آخرت کې وایي لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. همدارنګه الله رب العزت په سورة بقره کې په 44 آیت کې فرمایي اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. تاسو خو نورو ته د ښې لارې د غوره کولو وایئ مګر خپله ځان هیروئ په داسې حال کې چې تاسې کتاب لولئ. آیا تاسې له پوهې څخه هیڅ کار نه اخلئ؟ د شعیب علیه الصلاة والسلام د خولې وینا الله رب العزت داسې رانقلوي کله چې هغه خپل قوم ته وویل وما اريد ان اخالفکم الا ما انهاکم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. یعنی او زه هیڅ کله دا نه غواړم چې له کومو خبرو نه چې زه تاسې منع کوم د هغو په خپله مرتکب شم، زه یوازې د اصلاح اراده لرم چې الله رب العزت تاسو اصلاح کړي. نو یا الله زموږ وینا د خپل رضا دپاره وګرځوه، د نورو نه وړاندې موږ ته په خپله د عمل کولو توفیق راکړه چې تاسو که د آخرت په ورځ باندې مسئول نه یو. په دې باندې د هغه داعیان او هغه بلونکي پوه شي چې کومه د الله کلام خلکو ته لولي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث خلکو ته لولي، د فقهاو مجتهدینو ویناوې خلکو ته وړاندې کوي، نو باید د نورو نه وړاندې د اوریدونکو نه وړاندې د خپله په هغو باندې عامل وي او که نه وي نو ګویا چې دا د الله په کلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ویناو باندې ټوقې او مسخرې کوي او د آخرت په ورځ به د الله رب العزت سخت عذاب کې گرفتاره وي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم مررت لیلة أسری بی على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار قال قلت من هؤلاء قالوا خطباء من أهل الدنيا كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د معراج په شپه مې په یوه ډله خلکو نظر ولګید چې خولې د اور په قیچیانو باندې څیرول کېدلې، یعنی د هغوی شونډې او د هغوی ژبې به د اور په قینچیانو او په بیاتیانو باندې پرې کېدلې. جبرائیل علیه الصلاة والسلام نه ما پوښتنه وکړه یا جبرائیل دا خلک څوک دي؟ جبرائیل علیه الصلاة والسلام ویل ستا د امت هغه خطیبان دي چې نور خلک به یې نیکو چارو ته رابلل او ځانونه یې هیر کړي ول، دوی کتابونه هم لوستل خو په هغې کې فکر او غور نه کوه. همدارنګه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم